په پاکستان هېواد کې د ایسیسي کارت درلودونکو ته ښه زیری د اسوسییټډ پریس اجانس چې کوم دی هغه داسې معلومات خپاره کړي دي، هغه داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې پاکستان حکومت شاید تر 10 اپریل پورې چې کوم زموږ د افغان کډوال د ایسیسي کارت درلودونکي یا بې اسناده کوم کډوال چې وو هغه تر 31 مارچ پورې ټیم و چې نن یې ټیم د اختر لومړۍ ورځ ده، هغه پوره سو د دوشنبې ورځ. نو سبا اول اپریل دی، نو دوی به دغه افغان کډوال ایستل. خو دوی دا لړۍ تمدیدېدل د روژې د ختمېدو او د اختر د رخصتیو په خاطر باندې ښودلې ده. خدای دې وکړي چې دا خبره حقیقت سي او دغه زموږ افغان کډوال د 10 ورځو دپاره نه بلکې زموږ د پاکستان حکومت څخه دا هیله او غوښتنه ده چې خاص کر په پنجاب کې د پنجاب په پنډۍ او اسلام آباد کې او دارنګه په لاهور کې په دا نورو ځایو کې زموږ افغان کډوال ډیر سخت پریشانه دي او تنګ دي. بیا هغه افغان کډوال چې هغه کاروبارونه لري، دلته بزنس دی، دلته جایدادونه دي، دلته د زراعت کارونه دي یا د کوم چې د کښت کروندې کارونه دي، هغه ډیر سخت په ټینشن کې دي. کوم افغان کډوال چې د کولی یا د کروم کار کوي هغه ډیر په ټینشن کې دي، او په کیمپو کې چې کوم افغان کډوال ناواسه دي هغه د خپل د کډې د وړلو نه دي. نو دا ټول مشکلات دي. نو زموږ د پاکستان د مرکزی حکومت څخه او خاص کر د ملت څخه او د ټولو هغه بشري ټولنو څخه دا غوښتنه ده. نن بیا هم موږ د یونیسیار د کوم پاکستان کې چې په اسلام آباد کې د یونیسیار مشره ده د هغې مننه کوو چې د پاکستان پر حکومت باندې غږ وکړي چې په کار نه ده چې د ایسیسي کارت درلودونکي افغان کډوال یو دم وایستل سي. بیا په دغه شرایطو کې چې افغان کډوال دې ته آماده نه دي، باید یو داسې لاره ورته جوړه سي چې افغان کډوالو ته هلته دوی ته امکانات برابر سي او دوی ته هلته د ژوند اسانتیاوې برابر سي. که بیا ولاړ سي مشکل نشته. نو بیا هم موږ د پاکستان د حکومت که دغه د تمدید وخت صرف 10 ورځې د اختر د رخصتیو په خاطر کوي، دا باید ډیر وغځوي. او بل کوم چې زموږ افغان کډوال دا وخت په ډیر سخت ټینشن کې دي او په سخت مشکلاتو کې. نن د اختر ورځ ده، یعنی مخکې ما د اختریز پیغام د ویډیو کلیپ په شکل باندې هم پر دغه موضوع باندې خبرې وکړلې. نو په کار دا د غوښتنه مو وکړله د حکومت پاکستان ستاسې د چارواکو څخه چې نور خو زموږ هېڅ په وس کې نه ده، صرف یوازې دغه د سوشل میډیا دغه د لارې به خپل پیغام در تاسې پورې رسوو. یعنی موږ هم مجبور یو. هغه په دې خاطر د پنجاب څخه خلک ټلیفونان راکوي، د جموں کشمیر څخه یې راکوي، مقصد چې سند، پنجاب، د بلوچستان د مختلفو علاقو څخه چې زموږ سرنوشت به څه وي. نو تاسې دا زموږ پیغام تر یو چا پورې ورسوئ. نور خو زموږ پیغام تر هېڅ چا پورې دونه وس زموږ نشته، صرف یوازې دغه سوشل میډیا ده. نو بیا هم موږ ستاسې د دغسې پرېکړو مننه کوو او دغه 40 کاله چې تاسې زموږ د افغان کډوالو میزباني کړې ده، په کار ده دغه میزباني تاسې وغځوئ تر څو یو داسې حل لاره جوړه کړي چې افغانستان حکومت وي، پاکستان حکومت وي، یونیسیار وي، د IOM وي او د کډوالو ستونزې ټول بررسي کړي. او بیا که چیرې داسې یو میکانیزم ورته جوړ سي چې هغه په تدریجي ډول افغان کډوال واړول سي، بیا هیڅ مشکل نه دی. نو بیا هم موږ د پاکستان د حکومت او ملت مننه کوو او د اختر دغه نن ورځ چې ده یا پرون ورځ ټول اسلامي امت او خاص کر د پاکستان ولس او خپلو افغان کډوالو او د افغانستان ملت ته وړاندې کوو. مننه.